سورہ بقرہ اتم رکوع 65 اور 66 نمبر آیاتنا مبارک دی. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يا رب صل وسلم على حبيبك دائما أبدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. ولقد علمتم الذين او یقینا تاسو ته معلوم دی هغه خلق، تاسو پیژنئ هغه خلق، هغه کسان، تاسو خبر یی د هغه خلقو نه، د هغه کسانو نه اعتدوا چاچی تجاوز کو، څوک چې د حد نه تیر وتل، منکم ستاسونا فی السبت د خالد ورځې، فقلنا نمونږ اویل لهم دویتا کونو چې شی تاسو قردتن بزوگان خاسئین ذلیلا، د الله د رحمت نه لري باعدین یا شړلی شوي رټلی شوي. فجعلناها رب کریم فرمای مونږ دا واقعا دوی له دا عذاب ورکول دا قصه وګرځولا نکالن عبرت لما بین یدیها د هغه خلکو د پاره، د هغه کسانو د پاره، د هغه انسانانو د پاره کم چې هغه وخت موجودو، د موجوده خلکو د پاره دا واقعا او دا کیسه دا دوی له عذاب ورکول دا مونږ دی د پاره د عبرت یو نشانی وګرځول، عبرت هم ورله وګرځولو. وما خلفها او دینه بعد چې کوم انسانان راتلون کی وو د هغې د پاره مونږ دا د عبرت یو نشانه وګرځوله چې خلک ته عبرت واخلي. وموعظة او نصیحت دے دا للمتقین د پاره د پرهیزګارانو خلکو، د پرهیزګارو خلکو د پاره دا یو وعظ دی، یو نصیحت دی. د دې آیاتونو پس منظر هغه څه داسې دی چې د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې، په دور حکومت کې، د پیغمبرۍ په زمانه کې د ایلیا په نوم باندې یو کلی و، ایلا ورته ویل کې د ایلا، او دا کلی د سمندر په غاړه باندې د سمندر په خوا کې اوسېدو، د دریاب په خوا کې اوسېدل. دوی د کبانو د ښکار شوقین مو او د دې د زندګۍ تیریدل د ژوند دارومدار هغه اون د کبانو په ښکار باندې و، خو د کبانو د ښکار او نیولو خوراک شوقیان زیاتو. دین وړاندې رب کریم یهودیانو ته دا خبره واضحه کړې وه چې ستاسو د پاره به د عبادت یو ورځ وي، یو ټاکل شوی ورځ به وي چې بس په هغه ورځ به نور یو کارم نه کوئ،
سیوا د دین چې په دې ورځ کې به تاسو د الله جل شانه عبادت او بندگی کوئ. هغه ورځ یوم السبت چې ورته ویل کېږي په عربی کې، او مونږ او تاسو ورته د خالی ورځ وایو، هفته اردو کې ورته څه وایي؟ هفته، د هفتې ورځ، او مونږ پښتانه ورته د خالی ورځ وایو. د خالی په ورځ باندې به تاسو بس صرف او صرف د الله جل شانه عبادت کوئ. زمیندار به زمینداری پرېږدي، کاروباري به کاروباري پرېږدي، دکاندار به دکانداري پرېږدي، نور بس چې د چا څه پیشه او څه کار دی ټول به هغه پرېږدئ او بس صرف د یو الله جل شانه بندگی به کوئ. امت محمدیه صلی الله علیه وسلم سره الله جل شانه ډیر د خیر معامله کړې ده. د مسلمانانو دپاره د عبادت ورځې خو عام ټولې دي، خو بیا د جمعې ورځ ورله خاص ټاکلې شوې ده، او د جمعې په ورځ کې بیا یو خصوصي وخت دی چې هغه د جمعې د ورځې دپاره د مونځ دپاره د جمعې د ماسپښین د مونځ دپاره بانګ وویلی شي، بس مسلمان د پکار چې دی خوراک سکاک نور مشغولتیا پریږدي او صرف د مونځ تیاری شروع کی. لکه قرآن کریم کې الله جل شانه فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع. اے مسلمانانو، اے مومنانو، کله چې د جمعې په ورځ باندې د جمعې مونځ دپاره اذان وکړی شي، بس نور کاروبارونه او نور زمینداری او دکانداری او نور کار هر څه پرېږده، خوراک سکاک پرېږده، دکان کې ناسي، اجره کې ناسي، بیٹک کې ناسي، کور کې دا هر څه ترک کا پرېږده. فاسعوا الی ذکر الله، او یو د الله جل شانه ذکر دپاره تیاری او تګ او دور شروع کا. خوراک حرام، سکاک حرام، بس مکه ورازه اوس صرف اودس کې، غسل کې، کپڑے بدلے، خوشبو لگی، مسواک کې، دا ټول د مونځ تیاری کې راځي او را روان شي. بس او کله د مونځ د جمعې وشو، بس اوس رب کریم بیا څه فرمایي؟ فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض. کله چې د جمعې مونځ وشو، بس مکه کې خواره شئ، وابتغوا من فضل الله، او د الله فضل تلاش کې حلال روزي وګټئ او الله به پکې برکت هم درته اچوي. مسلمانانو سره الله د خیر معامله کوي. ټوله ورځ یې نوانه، ټوله ورځ یې ولا چې کوم دی شرط یې ولا ونه کړو چې ټوله ورځ به بس نور کار نه کوئ، صرف د جمعې ورځ کې به عبادت کوئ. نه 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 نه، بس مخصوص ټیم او په دې کې به د الله بندگی کوئ. به هر کیف دا یهودو منع کړی شو چې ګورئ د هفتې په ورځ به نور کار نه کوئ، او خصوصي د هفتې په ورځ به کبان هم نه نیسئ. د هفتې په ورځ باندې به کبان بالکل نه نیسئ، نور ورځو باندې نیسئ. خیر د شپږ ورځې کبان نیسئ، خو لیکن د هفتې په ورځ به کبان نه نیسئ. عجیب کار دا وشو چې څه وخته پورې خو دې منع وو، خو عجیبه معامله دا وشوه چې د باقي شپږ ورځې وي نو د کبانو به د سره پته هم پکې نه لګېده. سمندر کې، دریاب کې به د کبانو پته ایک دوکه به نیول، جال به یې واچولو، کونډې به یې واچولې، او به یې نیول، خو ډېر کم به راتله. او کله به چې د هفتې ورځ وه نو بس د هفتې په ورځ به کبان دومره وو چې مکمل د بیخ نه به سر ته راوخته، هغه اوبه به بالکل پټې کې، نو چېرته ورته ټینګېدی شو. بیا خدای پاکه دا څه عجیب کار وشو. اوس دوی د هفتې په ورځ کبان نیول نه، خو دوی ورله هیلې جوړې کې. نو مفسرین دوه درې حالتونه دې بیانوي. یو دا بیانوي چې دوی د سمندر په غاړه باندې غټ غټ تالابونه چې د سمندر نه هغه جوور وو، د سمندر نه هغه مثلا 15 غزه 3 غزه لاندې جووري وویسته او د سمندر نه ولا لختې را پرېښو. نو داسې به وشو چې د جمعې په ورځ باندې به د هفتې په شپه د جمعې په ورځ باندې به مازدیګر ټیم کې ولا لختې را پرېښو، او د هفتې په ورځ ماښام به لختې بند کو. کبان به د هفتې په ټوله ورځ ولا را نه وته، د سمندر چپو به کبان را دننه کړي د تالابونو ته، او مازدیګر ماښام ټیم کې دی به ورپسې بند واچولو چې سمندر ته واپس لاړ نه شي. او څه به ویل مونږ خو ښکار نه کوو، کبان خو په اوبو کې دي. یو قول دا دی. دویم قول دا دی چې دوی به جال لکه څنګه چې د سمندر په د دریابونو په غاړه باندې دا کم خلک اوسیږي، نو دوی داسې یو پټی غونډه کې جوړه کړي وي د جال غونډه کې، او هغه په سمندر کې ولګوي، په سیند کې ولګوي، داسې سراسر سراسر پای کې کبان راځي او پکې ګیریږي.
پټه ورته وایي پټه ولګوي دا به یې ولګوله بعضې وایي چې نه جال بیا چولو او بس هغه جال به چې کوم جال کې به چې کبان راګیر شو بس پکې همداسې بیا پرېښه ورځ به پکې تېره کړه او په سبا باندې به بیا راوویسته دریم قول دا دی چې د جمعې په ورځ باندې به کونډې واچولې نو د هفتې په ورځ به کبان راغه کونډو کې به انخته نو د اتوار په ورځ به بیا ترې را بهر کړه داود علیه السلام منع کړه چې خلکو دا مه کوئ دا ښه کار نه دی مه کوئ دا هیلې مه کوئ دا کار ښه نه دی بل مفسرین لیکي چې د دې د آبادي د ایلا آبادي د سمندر په غاړه باندې آبادي چې وه کم او بیش 80,000 خلک وو دا کلی چې وو 80,000 خلک وو په دې 80,000 خلکو کې 3 طبقې جوړې شوې 3 ډلې جوړې شوې یو ډله هغه وه چې هغې به د کبانو ښکار کولو پکې یا به وله هیلې جوړولې یو ډله هغه وه چې هغې نه کبان نیول او نه څوک منې کول نه په خپله کبان نیول او نه څوک منې کول چاته څه ویلم نه خاموش وو درېیمه ډله هغه وه نه کبان نیول او ورسره دا خلک یې منې کولم مبلغینو داعیانو ورته به د خدای بندگانو دا مه کوئ د الله عذاب به در باندې راشي تاسو خو کلم کله د الله د احکاماتو خلاف ورزي کوئ دا تاسو څه کوئ خو خلک منې کېدل نه چې منع نه شو داود علیه السلام ورته بددعا وکړه لکه منې نه شو بددعا ورته وکړه د بددعا په صورت کې الله جل شانه د دې مخونه مسح کړه د دې شکلونه مسح کړه قرآن کریم کې راځي چې مونږ حکم وکړو د دې ته مو حکم وکړو یا دې ته مو وویل کونو قردتن چې شی بیزوګان وګرځېده او یو حدیث د قتاده رضی الله عنه دا دی چې د دې نوجوانان او ماشومان بیزوګان وګرځېدل او د دې چې کوم مشرانو خنزیرانو شکلونه شو ورځو کې یو ورځ داسې راغه بیا د نیکانو خلکو چې د دې خبره نه منله دې ورسره قطع تعلقي شروع کړه به زمونږ تاسو سره مړی ژوندی در پاتې یو روایت کې راځي چې دیوالې ورسره ووهلو چې با زمونږ او ستاسو به دې ناخوا مونږ نه کوو تاسو سره لین دین در سره نه کوو تاسو منې کېږئ نه ورځو کې یو ورځ داسې راغه چې سهار شو نه د ماشومانو شور شته دی نه د غټانو شور شته خامخا کلي محله کې د ماشومانو د نارینه او زنانو خبرې اترې هغه شور وي نو ورځو کې یو ورځ داسې راغه چې شور نشته دی خبرې اترې نه راځي خدای څه چل دی ټوله ورځ په خاموشیا کې تېره شوه به دې خلکو وویل یاره څه چل دی راځي چې وګورو چې دا څه حالت دی ولې د سره د هېڅ چا خبره نه راځي شور نه د ماشومانو نه د لویو چې دیوال نه ورپسې راواوړېده یا دیوال یې مات کو راغه چې ویې کته کورونو کې د چا نه بیزوګان جوړ دي د چا نه خنزیران جوړ دي او یو راځي او په خپو کې چې کوم دی ورته لغړېږي او جاړي نو هغې خو دوی پېژندل لیکن دوی هغه نه پېژندل ولې د ټولو مخونه یو شانتي وو نو ګورو که نه چا چې دا سپي ساتلی وي که نه سپي زناور نو هغه خپل مالک پیژني بل سړی چې راولي اوس چې 100 سپي وي که نه یو رنګ سپي وي 80 سپي وي ټول مکمل سپین وي نو که دا انسان په دې اتیا وانه سپي یو شان سره یو ځای کې ټول یو شان وي نو کله پکې غلطي کې چې زما پکې کم سپی دی نو چې आवाज ورته وکړي هغه راځي لیکن سپي نه خپل مالک زر کسان چې ودرې خپل مالک ته نه غلطیږي نه غلطیږي ته نه دوی خو هغه پیژندل نه ټول شکلونه بدل شوي دي خو لیکن هغې خدا پیژندل چې دا فلان کې دی دا فلان کې دی راتلل به خبرې خو یې نه شوې کولی خو جړلې صرف دی ورته ظالمانو مونږ درته ویل چې منع شئ منع کېدل نه که نه دا د الله جل شانو عذاب در باندې راغو مونږ خو ډېر درته وویله خو تاسو منع نه شوئ عبدالله ابن مسعود یو روایت کې راځي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه صحابه کرامو پوښتنه وکړه چې ای د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا موجوده د بیزوګانو نسلونه آیا دا هغه د یهودو مسح شوي خلک د هغې نسل دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل نه معذب خلق چې الله جل شانه د هغې شکلونه بدل کی په دغه عذاب سره 100 ورځې پاتې کیږي 3 4 5 100 ورځې کم او بیش پاتې کیږي او د هغې نه بعد هغې باندې الله جل شانه مرګ راولي ختمی نو دا موجوده د بیزوګانو یا د خنزیرانو نسل دا د هغې نه دی
بلکې د بیزوګانو او د خنزیرانو دا نسل د اول نه را روانو، ځکه چې خلکو پیژندل چې دا بیزوګان دي، ځکه نوم یې مو قردتن بیزوګان. نو به هر کیف هغه 3 ورځې یا 4 ورځې دغه خلک موجوده وو، خلک به راتله د لرې لرې نه هله فلانکي قوم خلک مسه شوي دي، خلک به راتله او به یې کتل ښه دا خلک دي چې د الله جل شانو د حکم نافرماني وکړه، رب کریم عذاب ورباندې راوسته، مخونه بدل شو، د عبرت دپاره 3 4 5 ورځې کم او بیش وو، بیا رب کریم په دې باندې مرګ راوسته او ختم یې کړ. قرآن کریم د دې ځای کې د 2 ډلو ذکر وکړو، د 3 ډلې ذکر ورکې نه وي، وروسته به راشي انشاءالله نور آیاتونو کې. د کمو 2 ډلې ذکر یې وکړو، د نافرمانه خلکو ذکر یې وکړو کومو چې نافرمانی کوله، او د هغه خلکو ذکر رب کریم وکړو چې داعیان او مبلغینو. الله رب کریم فرمایي مونږه هغه خلک چې هغې نافرمانی کوله د هغې مخونه مونږه بدل که، هغه خلکو له مونږ نجات او خلاصې ورکو، کمو خلکو چې نه کول نافرمانی نه کو، مبلغین او خلک یې منې کول. لیکن د دغه 3 ډلې ذکر کم چې خاموش پاتې شي، نه د عذاب او نه د نجات د دې ذکر پکې نشته دی. بهر کیف دغه خلکو د الله جل شانه چې کله نافرمانی وکړه د عذاب ور باندې راغو، دا آیتونه د هغې په باره کې وو. دې ذکر رب کریم فرمایي چې مونږ فجعلناها نکالا لما بین یدیها وما خلفها. هغه موجوده دور کې چې کم خلق موجود وو او هغې معمولی نافرمانیانې کولې، د هغې دپاره مونږ د عبرت یو ذریعه وګرځو چې خلکو تاسو منې شئ، ورنه بیا ستاسو هم داسې انجام کیدی شي. د هغې دپاره وما خلفها، او دې نه پس چې کوم د هغې نسلونو تر قیامته پورې څومره انسانان راتلونکي وو، د هغې دپاره هم دا د عبرت یو نشانې وګرځېده چې الله جل شانه په هر څه باندې قادر دی. رب کریم انسان لډیل او مهلت ورکوي، لیکن که بیا نیول کوي نو ان بطش ربک لشدید، ستا د رب پکړ بیا ډیر سخت، څوک د ځان خلاصولې خ خلک عادیان چې هغې به سویل من هو اشد منا قوه، زمونږ نه په طاقت کې بل څوک زیات شته دی. رب کریم ور باندې هوا راوسته، معمولی شان هوا د خپل عذابونه اوچتول به او بره به سرونه جنګول سره لاندې به راپرېوته به کانهم اعجاز نخل خاویه. رب کریم فرمایي دا عادیان چې د هوا سره په هوا کې عذاب ورکړی شو، بره سرونه وجنګېدل لاندې راپرېوتل، گویا کې د کجورو تنې چې د بیخه چا راویستي وو غورځولي وي داسې اوږدې تنې پرتې وي. رب کریم فرمایي د عادیانو غوندې خلک مونږ بیا پیدا نه کړو، دومره لوړ طاقتور او مضبوط خلک لوی التي لم يخلق مثلها في البلاد، چې د عادیانو غوندې خلک رب کریم فرمایي مونږ دوباره بیا هغه شان پیدا نه کړو، رب کریم هغه هم هلاک کړ. نو د رب کریم نافرمانو سره د الله قهر او غضب زیاتیږي، دین ځان ساتل پکار دي. وموعظة للمتقین، خجی متقیانو د پاره، امت محمدیه د پاره، یا د هغه دور چې کوم متقیان خلکو د هغې د پاره، نو د هغې د پاره دا عبرت نو، د هغې د پاره دا عبرت نو، د هغې د پاره دا یو وعظ او نصیحت و چې څه شی ورته د هغې دپاره سختي نه وه، هغې سره رب کریم د شفقت والا معامله کوي. وموعظة للمتقین، دا واقعه دا عذاب دی له ورکول، د دې د مخونه مسه کېدل مؤمنانو دپاره دا یو وعظ یو نصیحت و. ښکلې خبره د مؤمنانو دپاره متقیانو دپاره ښکلې خبره وکړې شوه. راځو ورته بیا ګورو. ولقد علمتم الذين اعتدوا، یقینا تاسو ته معلوم دي هغه خلک، تاسو پیژنئ او تاسو ته چې کوم د هغې متعلق خبر را رسېدلی دی، د هغه خلکو متعلق اعتدوا چې چا چې د حد نه تجاوز کړی و، منکم ستاسو نه، فی السبت د هفتې د ورځې بې احترامي وکړه، د کبانو نه منع کړی شوي، د کبانو د ښکار نه منع کړی شوي او دوی ورکې بیا هم نیوله یا هیلې باندې کولې. آیا هر هیله ناجائز ده او که نه څه هیلې جایز هم دي؟ نو بعضې هیلې هغه هیلې چې په هغې سره د شریعت احکامات باطلیږي، ضایع کیږي، هغه هیلې ناجایز دي، حرامې دي، د هغې نه ځان ساتل پکار دي. هغه هیلې
چې په هغې سره د شریعت احکامات مسکیږي او باطلیږي او ضایع کیږي هغه هیلې حرامې دي، د هغې نه ځان ساتل پکار دی. لیکن بعضې هیلې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم کړي دي. لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم منع وفرمایله لکه 2 کیلو ردي کجوري دي، کمزورې کجوري دي، په 1 کیلو ښې کجورو سره ورکول دا سود دی. څه شی دی؟ 2 کیلو ردي کجوري دي، 2 کیلو کمزوري غنم دي، 2 کیلو کمزوري جوار دي، 2 کیلو کمزوري روجي دي، او تی په 1 کیلو ښې کجورو سره یا جوارو سره یا غنمو سره یا روجو جنس چې یو وي تی ورکې، دا سود دی. غنم په غنمو سره ورکې، جوار په جوارو سره ورکې. نن سبا زمونږ زمینداران دا وایي که نه جي، وایي دا د فلانکي ځای تخم دی او دا د اسټرالیا تخم دی او دا به تعالی درکمه زه او دا ته وکړه او ماله چې سیزن راشي بیا به ماله د دې په مقابله کې د 1 کیلو په ځای به 3 کیلو راکې. دا سود دی، دا حرام دی، دې نه ځان ساتل پکار دي. دا شوي دي زمونږ په دې محلو کې دا وشو، ما ته خبر ملو شو زمونږ په دې محله کې داسې خلکو کړي دي. دا حرام دي، دې نه ځان ساتل پکار دي. بهر کیف نو بیا څه وشو؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل بیا داسې تاسو وکئ چې 2 کیلو کجوري دي، ردي کجوري دي، هغه دې په 2 درهمه باندې واخله او بیا د هغه 2 درهمو په مقابله کې 1 کیلو هغه 2 درهمه واپس ورله ورکړه او د هغې په مقابله کې ته 1 کیلو ښه کجوري واخله. اوس دا هیله شوه که هیله نه شوه؟ خو طریقه بدله شوه. طریقه څه شی شوه؟ نو داسې هیله کول چې په هغې سره د شریعت حکم نه باطلیږي، نه ضایع کیږي، دا مضموم نه ده، دا جایز ده، په دې باندې سباق نشته. لیکن که چېرته حکم بدلېدو بیا به ځان ساتل ترنه پکار دي، ضروري. نبي علیه السلام پخپله کړي دي، هیله یې کړې ده. لکه یو ځای کې چې کوم دی، یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم کور ته راغو، چې راغو کټوۍ باندې غوښه باندې وه، نبي علیه السلام لیدلې وه. نو چې کله کور ته راغو د کور عام چې کوم سالن و عایشې صدیقي یا یو بلې بیبي هغه ورته مخکې کو چې یا رسول الله دا وخوري. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې وکته ویل هغه غوښه څه شوه؟ تاسو خو وختي په کټوۍ کې غوښه اچولې، هغه څه شوه؟ عایشې صدیقي رضی الله عنها ورته وفرمیل یا رسول الله خو بریري د چا صدقه ورکړې وه. بریري دا د عایشې صدیقي وینځه وه، آزاده کړې وه او دې سره د دې خدمت به یې کولو. یا رسول الله هغې له خو چا دغه ورکړې وه، صدقه ورکړې وه، تاسو خو د صدقې مال نه خورئ، تاسو خو د صدقې مال نه خورئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل دا ای عایشې د بریري دپاره صدقه ده او د بریري د طرف نه موږ دپاره هدیه کوي که نه؟ چا دپاره؟ بریري ته خو صدقه شوه، ټیک شوه، خو لیکن چې بریري موږ له راکوي خو هغه د هدیه راکړي، موږ له تحفه دې راکړي که نه؟ موږ دپاره به جایز شي. نو هیله داسې هیله چې په هغې سره د شریعت حکم نه بدلېږي. موږ وایو که نه چې په تبدل د ملک سره، تبدل په مال کې راځي، ملک بدل شو مال کې تبدیلی وی راشي. لہذا همدغې وجې نه چې کوم دی چې د شریعت حکم نه بدلېږي، هیله کولو باندې سباق نشته دی. راځو ګورو ورته. فی السبت د هفتې د ورځې د ښکار نه منع کړي شي او دي ورکې ظلم وکړو، تجاوز یې وکړو په ځان باندې، په ځان ظلم وکړو، د حد نه تجاوز وکړو، ښکار یې پکې شروع کړو یا هیلې باندې شروع کړي. فقلنا نو رب کریم فرمایي مونږ ورته وویل لهم چاته دي یهودیانو ته کونو چې شئ تاسو قردتن بیزوګان خاسئین، رسوا ذلیلا، مطردین، شړلی شوي رټلی شوي. او بیا شو 3 ورځې ژوندي وو، 4 ورځې، 3 ورځې یا 5 ورځې کم او بیش ژوندي وو. خلک د ډېر لرې نه خلک راغو، هغې وکتل او هغې بس توبې وویستې چې دا خو ګوره الله جل شانه چې کوي نو هر څه باندې قادر دی. او د هغې نه بعد ورباندې الله مرګ راوستو، ختم یې کړ. فجعلناها رب کریم فرمایي دا حالات او دا واقعات او دا کیسه او یا دا واقعه یا دوی له د عذاب ورکول مونږ وګرځول نکالن عبرت لما بین یدیها، د هغه وخت کې چې کوم موجوده خلک وو د هغې دپاره، یا د هغه وخت چې کوم معمولی ګناهګار خلک وو ګناه یې کوله، د هغې دپاره مونږ د عبرت نشانې وګرځو. خلک وایو که نه هلکه سم شه کې ستا به هم بیا د انجام وي. مونږ وایو که نه چې سړی یو چا غلط کار کړي هغه ته سزا میلو شوي وي او بل بیا داسې کار وکړي، مونږ وایو لکه سم شه ګورې که سم نه شوې او منه نه شوې دا انجام به بیا وایي ستا هم وي.
نو نکاله نه عبرت انجام دا مونږ د نور لپاره یو انجام وګرځول ګوره سم شي که تاسو منې نه شوئ دا انجام به بیا ستاسو وي وما خلفها او د راتلونکو خلکو دپاره څوک د هغې نه چې کم موجود نو رستو راتلونکي و د هغې دپاره مونږ دا د عبرت نشانې وګرځوله وموعظة للمتقین او دا واقعه او دا حالات مونږ د متقیانو دپاره یو نصیحت وګرځولو چې هغې ته نه څه واخلي پند او نصیحت ته نه واخلي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذا الجلال والاکرام یا ذو القوة المتین یا ارحم المساکین یا الہ العالمین د قرآن کریم دا درس زموږ د ټول نه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي کریم مالک رحیم مالک اخلاص ورکی پیدا کړي کریم مالک د صحیح ویلو د صحیح اوریدلو توفیق را نصیب کړي کریم مالک د صحیح وینا کولو د صحیح اوریدلو توفیق را نصیب کړي الله دا وینا ستا د خپل رضا سبب وګرځي او دا اوریدل هم ستا د خپل رضا سبب وګرځي کریم مالک د قرآن کریم زمونږ د پاره د مرګرو د پاره مجمع د پاره محلې د پاره ټول مسلمانانو د پاره اوردونکو د پاره کریم مالک د هدایت د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي د دې په ذریعہ سره زمونږ ټول مشکلات آسان کړي د دې په ذریعہ سره زمونږ ټول شرعي حاجتونه پوره کړي کریم مالک زمونږ په کورونو کې خیرونه او برکتونه واچي الله زمونږ په اولاد کې خیر او برکت واچي زمونږ په عمرونو کې زمونږ په نیکو اعمالو کې الله خیر او برکت واچي کریم مالک د بے خیره د نحوست او د بے برکته د نحوست نم بچ کی کریم مالک رحیم مالک د چا کورونه آباد نیوي نارینه زنانه په نیکو رشتو باندې کورونه آباد کی د چا کورونه آباد وي الله نیک عمل صالح اولاد زموږ ته ور نصیب کی د چا اولاد شته الله زموږ د بچو سره نیک عمل صالح کی کریم مالک دنیا کې عمر باندې سترګې یخي کی آخرت کې عمر باندې سترګې یخي کی رب کریم زموږ د نارینه او زنانه او مشرانو کشرانو عام او خاص په سرونو باندې په دنیا او آخرت کې د حیا صدر راواچي الہ العالمین زمونږ موجوده نسل او راتلونکي نسل کریم مالکه د موجوده او د راتلونکو ټولو فتنو نه محفوظ کړي الله ډیر د فتنو دور دی او د ډیرو فتنو سره مونږ عام او خاص نارینه زنانه مبتلا یو کریم مالکه په خپل لوی عظیم فضل سره متنه بچ کړي الله په خپل لوی عظیم فضل سره متنه بچ کړي کریم مالکه د شریعت دا نظام د قرآن کریم نظام په دې ملک او په ټولو دنیا کې خور کړي الله خیر او برکت مونږ ټول را نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد